السلام علیکم ارشد اقبال یما او نن هم په کلی کې په خپل علاقې کې داسې یو ځای ته بوځم چې ډېر یو زبردست ځای دی او بایي روان شوم دغلته یو ابشار دی هغې ته ځمه خو دا په غرونو کې دی نو پیاده روان شو بایي او په غر کې روانو لاره خو ډېره ګرانه وه خو فاروق را سره و زما د ماما زوی هغه راته وایي چې یاره روان شوي یو نو بیا به واپس نه راځو نو بس بایي روان په دې لاره باندې لاړو او ډیره زیاته ګرانه لاره ده خو چې دې نه بره وختو ماشاءالله نو شنه غوړاسکي او دا د نختر ښکلې ونې او دا هوا پکې چلیده او ډیره زبردست موسم او ګرمي هم ډیره زیاته وه تاسو لیدی شئ په ما باندې ډیرې زیاتې خولې هم راغلې وې خو بایي ځای ډېر مزدار و نو د دې سفروانه وه چې ګرمي ده نو روانو بایي دې غرونو ته او چې د ټکنۍ طرف ته واختو نو ماشاءالله ډېر زبردست ویو وه او دا ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلې یخې هواګانې پکې چلیدې او ډېر مزدار شنه شنه غوډي او ښکلې ځګونه پکې وو بای د دې ځای نه او ټکنۍ پاین خان ډېر ښکلي ښکاري بای هغه ابشار دی انشاءالله هغې ته به ځو اوس هم فاصله ډېره زیاته ده کوشش کوو انشاءالله چې ځان ورسوو د خیره بای بابا سره پکې میلاو شو بابا راته وایي زموږ سره چای وڅښئ خو موږ وایي چې زه ناوخته دی هغه ځای ته ځان رسوو بای ابشار ته روان یو او په لاره باندې دا ښکلي ښکلي ځایونه دي ماشاءالله د دې نه پکې هم خوندونه او مزې اخلو ډېر زبردست ځای دی او دا لوکل ټورست سپاټ دی او دا موږ خو ته پیاده تللي خو دا ټکنۍ پاین نه ورته دغلته یوه لار راغلې ده او هغې ځایږي ته په موټر سایکل باندې هم سړی تللی شي او په موټر کې او سوزکي دا هم ګاډي چې دي په دې کې هم سړی تللی شي دلته د چینې نه د خلکو اوبه راویستې وي یخې یخې اوبه مو ورته وڅښې او روان شو بایي ما خو ځان له د لښته راماته کړې وه او دا را سره ده د دې په مدد سره روان یم او زه ما ډېر زیات ستړی شوی هم یم ما وایي چې نه اوس به ځان رسوو انشاءالله هغې ابشار ته د خیره ډېر زیات ستړی شوی وم د ابشار مې لیدو نه تفاوت او اسماني او ښکلیوالی مې رانږدې شوي وو ځان له مو د خوراک لږ سر اخیستي وو په لار کې مو ته هغه وخوړه خو فاروق وایي چې نه ابشار ته به ځان رسوو هغه هم یو ضد نیولی و وایي ماشاءالله دا اوبه دي ابشار بره دی اوبه بیا ښکته راغلي دي ډېر مزدار ځای دی دغه منامخ تاسو لیدی شئ دغه ابشار دی اوس ورنږدې کېږو د خیره لاره ډېره زیاته ګران لار ده او هر سړی ورته تللی هم نه شي ځکه چې کم از کم زموږ د کلي مینې بټن نه ورته یو 8-10 کیلومتر لار خو بوته خو په غر کې دا لار بیا ډېره زیاته او ډېره زیاته ګرانه بایي بالاخر ابشار ته راورسېدم او اوس یې خواله ورځم دا اوبه چې کومه ماشاءالله ډېر مزدار ځای دی او زړه راښکونکی ځای دی او لوکل ټورست سپاټ دی او خاص کر زموږ دا کله چې بارانونه وي په شکال په دې ورځو کې دا اوبه ډېرې زیاتې وي او ډېر مزداره او ډېر خوند کوي او ډېر زبردست ځای دی نو زما هم تاسو دا مشوره ده بایي تاسو هم دې ځای کې وزټ کولی شئ او دې ځای کې د تللی شئ لوکل ټورست سپاټ دی او ډېر زبردست ځای دی ماشاءالله دا اوبه لیدی شئ د ډېرې بر نه دا اوبه راوځېږي او ډېر زیات خوند کوي او ډېره زیاته مزه کوي بایي فاروق پکې هم ځان له سیلفیانې ملفیانې ویستې او تصویران مسویرانې ویستې چې زما نه پکې هم لږه ویډیو وکړه بایي هغه هم پکې هم راویستو او ماشاءالله د دې ځای نه ورته ګوره ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلی ځای دی مزدار ماشاءالله د اوبو د اواز او دا خاموشي ډېر زبردست ځای دی بهترین ځای دی کله چې دې ځای د موبایل یو شانتي لیدی او چې کله سړی په خپله باندې لاړ شي د هغې بل شانتي لیدوي ډېر زبردست او ډېر خوند کوي ماشاءالله تصویران مسویرانو پکې ډېر شی نشته
وایي مونږ خو ته دلته مونځ هم وکړو او بیا هم د دې نه اوبه دننه یو بوتل راډک کړو چې په لاره به انشاءالله دا اوبه څښو او بایي واپس را روان شو. ما وی چې یاره کور ته هم ځان رسول غواړي ځکه چې غر دی او دا لار خو ډېره ګرانه ده، خو بس هغه شوق سړی هر ځګي ته رسوي او ماشاءالله ډېر مزدار ځای دی، ډېر مزدار ویو د دې ځګي دا تاسو لیدی شئ او ماشاءالله د ځنګل دی ماشاءالله د دې نښترو او ډېر زیات خوند کوي. نو میلاویږو به په نوي ویلا کې د هغې پورې د